تور ځنګل لنډه کیسه لیکوال نعمان دوست. د خوړ سینه له کاڼو ډکه وه، ځای ځای پکې ډنډو کې ول، په اوبو کې ستوري داسې ښکارېدل لکه همدا چې زموږ د بخت وي او له اسمانه راغورځېدلي وي. موږ د همدې خوړ پر څنډه په یوه ستوي لیکه بیکونه پر شا روان وو. د ډول ډول ځناورو غږونه راتلل، د وږو لیوانو انګولاوې وې. کله خو به دا غږونه دومره رانږدې شول چې بدن به مې ولړزېد او فکر به مې کاوه چې راورسېدل او اوس به مې په پنډۍ داړې سرې کړي. نور مې د ګام اخیستل وس بایللی و. کرمچو کې مې شګې ننوتې وې او له تلي سره سولیدلې. سخت یې په تنګ کړی وم، څو ځلې ټکنی شوم. غوښتل مې ودرېږم، د بوټانو مزي پرانیزم او ښه یې وڅنډم، خو وېرېدلم هسې نه یوازې پاتې شم او د ځناورو خوراک شم. میده میده څاڅکي شروع شول. پاس مې وکتل روښانه ستوري لکه زموږ بې سرنوشته ځوانان نادرکه شوي ول او ورېځ سپوږمۍ په تورو منګولو کې نیولې وه. قاچاقبر ودرېد او بیا یې وویل موسم ښه نه دی، شاید باران شدید شي. مخکې له دې چې باران زیات شي او سیلاو راشي باید له خوړه ووځو. دا خوړ ماته ډېر خطرناک ښکاري، هلی نو چابک شئ. ژور خوړ د داړونکو ځناورو غږونه، پاس تکتور او بېستور اسمان ویرونکی منظر جوړ کړی و. کله کله خو به اسمان کې له داړونکو غږونو سره داسې برېښناوې کېدلې لکه خپل قسمت چې راته غاښونه چیچي. دې ویرې راځنې ستړیا هېره کړه او ګامونه مې چابک کړل. لاره ښویه شوه، هره لحظه د غورځېدو امکان و. له ما سره د نږدې روان ملګري چې لای د ځوانۍ لومړی پسرلی هم نه و پیل شوی قدمونه کاواکه شول. د وی مورې چیغه یې کړه، ژر مې ونیوه. همداسې مخکې روان و، وړاندې یوه توره سیمه ښکاره شوه. قاچاقبر ودرېد او بیا یې وویل هلکانو لږه دمه واخلئ، دا ځنګل دی، د پلار باغ مو نه دی. دلته ځناور دي، وږي دي او همدې ته په تمه دي چې ښکار پیدا کړي. له یو بل به ډېر نه لرې کېږئ، که څوک پاتې شو نو دی پوه شو ځناور. ها یوه بل خبره هم واورئ، دلته ځنګل کې خوسه اوبه او خټې هم شته. کوښښ وکړئ چې پکې وننښلئ، که ونښتلئ د همدې ځای به شئ. دا خبره بیا واورئ چې هیڅوک به بل چاته نه درېږي، د هر چا خپل قسمت. پوه شوئ؟ کله مې ناپایه تور ځنګل ته کتل چې په سر یې تا لنډو ویرونکي غږونه جوړ کړي ول او کله به د قاچاقبر خبرداري ته. پښې مې سستې شوې، ساه مې تنګه تنګه کېدله. د کلي یوه شپه را یاده شوه. د جوارو وخت و. دا وخت زموږ سیمه کې شغالان او شکاڼه پیدا کېږي. دوی جوارو خوړو پسې له غرونو کروندو ته راښکته کېږي. بزګران د دې لپاره چې فصلونه ترې وساتي پټیو کې ټیمان ډنګوي. شپېلې وهي چې ځناور وډار شي او را نه شي. په هغه شپه په بام کې یوازې پر کټ پروت وم. تازه ویده شوی وم چې شپېلې شول، د ټیمانو ټنګا شوه، شور شو. له دې سره مې یو دم خوا کې درب شو. نږدې بله بامه لاندې لوېدلی وم. ما ویل که شغالان او شکاڼه بام ته راوختل، خو چې ومې کتل د پیشو غبرګې سترګې وځلېدې. د شپې پیشو ته کتل راته ساده خبره نه وه، ځکه اورېدلې مې و چې پیریان د شپې لخوا د پیشو په شکل کې هم ګرځي. په یوه ساه له بامه راښکته شوم. مور مې غږ کړ لکه چې وډار شوې، راځه همدلته ویده شوه. ایله مې د سکون ساه واخیسته. موږ ځنګل ته په نږدې واټن کې راغونډ ناست وو. دمه مو وه خو ذهن مې ستړی و. شیبه په شیبه مې د ځنګل د منځ ویرونکي تصویرونه د زړه له سترګو تېرېدل او عجیبو اندېښنو په سر اخیستی وم. خټه کې به ونښتلم، ټول به لاړل، ځناورو به ژبې څټلې او رانږدې به شول. هغوی به غاړې راوږدې کړي، سپینې داړې به یې وبرېښېدې او له دې سره به مې زړه راډک شو. همدې ویرونکو خیالونو کې غرق وم چې قاچاقبر غږ کړ پورته شئ، پخوانۍ خبرې خو مو په یاد دي، هیڅوک بیا د ګیلې حق نه لري. یوه ستړي ځوان ورته ویل تا خو مې پلار ته ویلي چې فقط 3-4 ساعته پیاده لاره ده، هغه هم هوار او هیڅ خطر نه لري، اوس مو په دې تور ځنګل نه باسي. قاچاقبر خبر ورپرې کړه د پلار بچیا دا قاچاقي سفرونه دي، د پلار باغ دی نه دی چې ارامه چکر پکې ووهي. دومره چې نازدانه وي تیاره کې بتللی وي. جګ شئ، نور د خبر وخت نشته. ټول پورته شو. زما خواته کوچنی هلک راجوخت شو او بیا یې په ژړغوني غږ وویل خیر دی ورور مې، پښې مې تڼاکې دي، درد کوي، که ځنګل کې پاتې شوم یوازې مې پرېنږدې، له ځناورو ډېر ډارېږم، تېره تېره غاښونه یې دي. که خبره یې نیمایي کې پاتې شوه او داسې سلګۍ ونیوه. ما ویل که اوس به یې مرۍ اور واخلي او له دې سره به ځنګل هم سره لمبه شي. حیران وم څه ورته ووایم. زه خپله همداسې ویرې لړزولم. څو ځلې مې زړه غټ کړ خو خبره مې په ستوني کې ونښتله. اخر مې پر اوږه لاس ورکېښود او بیا مې ورته ویل مه ډارېږه، ځناور خپله له دومره ډېرو کسانو ویرېږي. په ځنګل ورننوتلو، داسې ګڼ وو چې پاس اسمان یې هم پناه کړی و. په تیاره کې روان وو. ځینې ونې به دومره سره نږدې وي چې تېرېدل به ترې سخت شول او کله به لاره صافه شوه. عجیبه ویرونکي غږونه ول. هېڅ نه پوهېدو له کومې خوا راځي، لکه له هرې خوا چې راځي. د ځنګل دې برخه کې ونې له یو بله لرې وې. سپوږمۍ د وریځو له منګلو تښتېدلې وه. رڼا یې موږ ته لاره ښودله. موږ لیدل چې ځینې وخت به ناشنا ځناور رانږدې شول، چنګ یې لکۍ به یې نیولې.